أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې یو انسان ایمان راوړو دی مسلمان شو، د ایمان سره سره د په بدن د په مال د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانۍ لازمي دي. دی به په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری، په خپل مال کې بم د الله حق منی، خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعداري تراړی، الا بده کامیابی. او کدی وای چې یوازې کلمه ویم پدې بز کامیابی حاصلوم، مقصد ته برسم، او بل بز په مال کې یا په بدن کې د الله د پاره قربانی ورنکم، نو دی په غلطه ده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، د خلق دا خیال دی چې بس مونږ ایمان راوړو، وهم لا یفتنون، او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال سره امتحان را نشي او مونږ به کامیاب شو. وی دا سوچ د خلکو غلط دی. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه په صحابه او په مبارک وجودونو چې دغه اسلام او دغه ایمان د پاره کم تکلیفونه تیر شوی دي، هغه مبارکو نیازبین وجودونو الله تخوخ خلقو چې هغه دا تکلیفونه برداشت کړی دي، مونږ به څوک جو چې مونږ به هغه برداشت نکو. دې زمانه کې په مسلمان یو لوی تکلیف شروع دی، تاسو محسوسوئ به په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په چیچنیا کې، په فلسطین کې، ځای په ځای. نو دا بعض انسان لکه دا راشي چیرې دا مسلمان خو الله تخوخ دی، دا ولې دا تکلیفونه پې راځي؟ نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل، دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی. یعنې د حضرت بلال رضی اللہ عنہ تکلیفون ازان ترا مخی کے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ باوجود سمر تکلیفون تیر شوی دی. دی اوم مسلمانو شپک کسد ازان مخیو او پا اوم نمبر مسلمانو، یعنی اغا وقت که دا مکی مکرمی دا مسلمانانو تعداد اوو شپک کسا نورو یو وسر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پا مخدز مکہ مسلمانی پا دا وہ کسانو کے وا. او اوم نمبر پا کہ حضرت بلالو او دے غلام دے گوارے پا مکہ مکرمہ کی اولوی سردار دے امیہ داغا غلام رہے دا بل وطن مسافر تردی حد پورے چے پیدا شوی په مکه کې دی، خو مورې وینځه ده، پلار یې مریی دی او د حبشې سره تعلق لري. د حبشې خلک اوس هم تک تور تور وي او لوړ دنګ خلک یې په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلی دي، مکمل تور وجودونه لوړ دنګ. دا حضرت بلال رضی اللہ عنہ وجودم تاریخ چی لیکن امدا لیکی چی لوڑ دنگ سڑیو، دا رنگ نا تورو، ویختی خود گلگوچیو او غٹنو سربنو نری وجودیو دا امیہ غلام. نو چی کل دا ایمان روڑا او نبی علیہ السلام امنا
او بیا نبی علیہ السلام مبارک و دا تعلیم ورکړه چې الله یو د شریک نه لري. دا غي اعلان یې وکړو د خپل مولا امیه کېنو. وی تام د پیغمبر مرسته وکړه ویو زمون خدایان دې پرې خودل ویو بالکل مې پرې خودل. ته چه عبادت کې وی دا واحد ذات چې هغه شریک نه لري زمام خالق دی د ځمکې اسمانونو د کائنات هم خالق دی او دا کم بوتان چې تاسو د کم کانو نه جوړ کړی دغه کانو خالق هم دغه رب العالمین دی. د ژوند او د مرګ مالک دی د روغ او د رنځوري مالک دی. ژوند مرګ روغه بیماری تکلیف دا تکلیف لرکول دا د هغه ذات چې کم ذات دا ارسه ټوله دنیا پیدا کړې ده هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او هغه یو الله منم دا هغه نه ما سوا بل خدای بل الله نه منم بل معبود نه منم. الکه ټینګ باندې شي ګوري بس صبر سچي نو دی به بوت صاحب او د مکې مکرمه په کوسو کې به او پسې ماشومان لګیا کړل. هغه ماشومان په کوسو په چوکو بواو او زغلاو به واړه به ورپسې چا په کاڼو به ویشته چا په چوکو وو. تاسو اندازه ولګوئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یې وی په لختو یې وی په کاڼو یې وی او د مکې په کوسو کې زغلی د هغه تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بېعزتي څومره شوه. لیکن د دې سره سره چې ده به غزار خوړه په لرګي باندې یا په کاڼي نو ده به دا نه وي چې وایي مړ شومه وینه به تې بیا دا به نه وي چې وایي مړ شومه ده چې به غزار خوړه او څونه تیز غزار به ده به وي الله احد الله یو دی. چې بیا به غزار ورکو ده بیا آواز کو الله احد الله یو دی. نو بیا به د مکې مکرمې نه بار وایستو په شګو به سملو او غټ د غټې غټې تیږې غټې دا به په دې سینه د پاسه ولا کېښودې ګرمې تیږې ګرمې د مکې مکرمې د نور او د هغې د تاو نه دی الله وساته. هوی یخه ده سوری یخ دی خو نور یې دومره ګرم دی چې نور ته سړی ودرېدی نه شي. په هغه نور به په ګرمو شګو سملو په سینه به ولا ګټې کېښودې او د خلکو به تماشه کوله. دی غریب به بېهوشه شو نو چې پته به ولګی چې دی خو اوس مري نو زر به یې ته ګټې لرې کړې اوبه مو به پې واچولې راپا به سو تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به وله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږې په دې ځمکو باندې. لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي یو لوی آیات دی که یو سړی مجبوره شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مجبوره شي یو سړی یو کافری وجنی تکلیف ولا ورکی نو کدی دا هغه کافر نه ځان خلاصوي او په دې ژبه د کفر کلمه وایي یاره پړه کې مسلمانی وي دا خیر دی. زمونږ د علماو ته رخصت وایي خیر دی کافر مخکې که د کفر خبره دی اوکړه ته بچ کې ځان ته خلاصه بیزتکی دی وحی دی وجنی دی خو چې پړه کې دی ایمان پروت یړنه نو باسه دا هغه نه ظاهري ځان ساتي خیر دی. لیکن بل طرف ته یو سړی وي چې نه د خولې نام کفر نو باسم ما د ملکی د ماری بیزتیو کې دی تعظیمت وي دا بیا ډېر اوچته مرتبه ده. هغه وی خیر دی هېڅ پروا نشته دا دې وخت کې ماله جایز دی چې د په دې خولې د کافرانو خبرو کوم او پړه کې مې ایمان دی لیکن داسې نه کوم په هغه بهتر سوچ عمل کومه صفا به آواز کو لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله احد الله احد الله احد الله یو دی الله شریک نه لري. وهبه ماشومان به ورپسې کړل زه ورپسې لاګانې وباسه دومره تکلیفونه په مخ د ځمکه چې په دې لومبي وخت حضرت بلال رضی الله عنه ته به میلاوېدل دا چاته هم نه دی میلاو شوی. اوس به ته څه ته به بلال جوړ د خدای نه دی خوښه ولې د کافرانو د لاسه ولا الله عذاب ورکوي دا ولې بلال ته د کافرو د لاسه عذاب میلاویږي دا خو دنیا د امتحان ځای دی
کله به په وجود تکلیف راځي، کله به په مال تکلیف راځي، کله به په بچو تکلیف راځي، کله به په ځمکه راځي، کله به په کور راځي، کله به په جیداد راځي. دا خو د انسان مقصد نه دی، ورپسې خیرت به بیا د کامیابی وي. نو نن هم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې، په عراق کې، په چیچنیا کې، په بوسنیا کې، په نورو ملکونو کې، دا د حضرت بلال د عبرت واقع ځان ته رامخکې کړي. او د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي، دومره نږدې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل په لاره باندې ته او د مکې مشرکانو دی راګیر کړی بلال، او وحی او ټکی او راکاږي، او کله په سینه په دې طرف راواړی، په دې شا ولا تیږي کېدی او ټوپونه پې وی، کله په دې شا باندې سملی، په سینه ولا ګټې کېدی او ټوپونه پې وی، ماشومان ورپسې لاګانې وباسي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مکې سردارانو کې سردارو ورنږدې شو. امیه ته وی دا ستا غلام دی ویو، یاره مهرباني وکړه دا په ما ولې وهې؟ وی ده زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی. وی څه چلو شو؟ د خپل دین دی که نه؟ وی نه نه یې پرېږدو، سزا به وله ورکو. وی خرڅی نه چې دي د نه په بیه والم. وی ډېره ښه ده. هغه وی راشه ځان ته خلاص کا. هر وخت یې مونږ وو، خلک یې وو، او ټول اوس خپل منځونه کوي، زما کار روزګار نه کوي، زه پیسه کوم، په څو خرڅی؟ امیه ورته ډېر لوی قیمت ووی چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والی که به یې وانلي. وی په دومره پیسو یې خرڅی ویو. وی راکه لاس جوړه شوه، پیسې یې راوړې، امیه ته یې وسپارلې او بلال ته وی راځه راځه دې که ځان سره یې راوست. چې دې واغېشته او ځان ته یې کور ته راوسته، نو حضرت بلال ورته څه وی؟ ها نبی علیہ السلام ته خبر شو. ابوبکر سجل دی کوی صاحب بلال عذاب نه خدای بچ، ولی ما په بیا واغشت چې ما باغ شو زما غلام دی، اوس خو دې څوک ګوتې ولی یوسي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر ما ځان سره شریک کا، لږې پیسې به زه درکمه، نو دا بلال به زما ستا په شریکه غلام شي، ما ځان سره شریک کا پکې. وی نه د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکوم. نو چې دې راوست، نو بلال رضی الله عنه ورته کېناست. وی ابوبکره که زه د خپل ځان د خدمت دپاره اغېشتم، خو ډېره ښه خبره ده، ستا خدمت به کوم، او که زه د الله دپاره اغېشتم، نو ما خدای پرېږده چې د الله عبادت وکړم، پرې مې د خپل الله ته چې د خپل رب عبادت وکړم. وی بلاله ما ځان له نه اغېشتې، ما الله له اغېشتې، زما د خدای دپاره آزاد کړې. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ به فرمایل، وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا، ابوبکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار آزاد کړی دی. ګوره بلال ته به سردار وی، اعتق سیدنا، زمونږ سردار بلال آزاد کړی دی. وی ځه الله دپاره ما آزاد کړی. وی ډېره ښه ده، زه پیشه، زما رب پیشه او زما د رب عبادت پیشه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 گھنٹے به موجودو، 24 گھنٹے جدا کېده به ترې نه. هجرت د مدینې منورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ، نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د ملګرو سره مشوره وکړه چې یاره د مانځه دپاره به څه کوو، دا بانک لا نو مقرر، څه به کوو؟ صحابه یې راغونډ کړل. چا وی صاحب اور به بلو، نو چې لوګي یې به راوخیږي او خلک یې وویني، نو مانځله به راځي، د مانځه په وخت کې به اور بلو. وی نه دا خو د مجوسو کار دی، اورونه خو د عبادت دپاره مجوسیان بلی. بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلی به ټنګو چې کله د مانځه وخت شي، وی دا خو د عیسایانو کار دی. بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلی به وو، یو ښکر کې به پوکې وباسو، هغه ښکر چې مونږ وو شپېلی وو، خلک به مانځله راغونډېږي، وی دا خو د یهودو کار دی. بل چا پکې تجویز ورکړه، وی صاحب یو اواز به کوو الصلاة جامعه، د مانځه وخت د خدای مو به که مانځله راځئ. دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټینګ فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي، یو کس به اواز کوي الصلاة جامعه، خدای مو بخوا د مونځ وخت دی مانځله راځئ، دا اواز به کېږي. لاړل صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړل. چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه، دا یو صحابي دی د نبی علیہ السلام، د خوب ولید. وی د مدینې منورې په بازار کې روانې، یو سړي سره ټلی ده، هغه ټلی خرڅوي.
زورلم دا الله بنده دا ټلې خرڅه وی هغه چې او ته پیسې کې وی مې چې دا به مونږه د مانزه د پاره او ټنګو خلک به پیرا بلو اوس خو به نه کنه اصلي وته وی د دې ټلې نه یو خشي درته نه خې چې خلک په مانزه بلې وی خایا دا بانګي وته الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر الله ډیر لوی دی الله سره هیڅ برابر نه دی زه گوی ورکوم د دې خبره چې الله سره شریک نشته اشهد ان محمد رسول الله د دې خبره گوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله برگزیده پیغمبر دی او زمونږ د هدایت لپاره الله را لېږلی دی حي على الصلاه اے خلق منزل راشي حي على الصلاه اے خلق منزل راشي حي على الفلاح اے خلق کامیابی لراشه دا کامیابی عبادت لراشه دا کامیابی زی لراشه بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته دا بانګي وتاو او اقامت یې موتاو خو ویلاول بداسي وې او چې بیا کله مانځه ته ودرېږي نو بیا ولې اقامت وې قد قامت الصلاه په پکې وې چې خدای مو بخه مونږ قائم شو مونږ ته جمع درېدا راځه دې چې د خوب نه راويخ شو په منډه راغی نبی کریم دا اصلي خوب سړی د پېشمنی وخت کې نیسي عموما ویني راغی نبی علیہ السلام له وی دا الله رسول ما خو بیګا داسې خوب ولید یو سړی ټلې خرڅوله بازار کې مې چې دا خرڅې نه وی ولې نه څه پکې مې چې په دې منزل خلک بلو وی خشیره تخیم مې چې خو وی دا بانګ راته خو نبی علیہ السلام وبسنګ بانګ وته وورو چې وویرو انها لرؤيا حق ان شاء الله دا رښتونی خوب رښتونی خوب پیغمبر علیہ السلام چې معراج ته تللی دا بانګ اورېدلی خو دا ورته پته نه وه چې څه دپاره دا بانګ دی هلته د فرشتې نه بانګ واورېد پته ونه لګېده چې دا بانګ څه دپاره دی نو چې ده ورته خوب بیان کړه چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کم شی ورولی و خو دې دپاره دی بس وي دا رښتونی خوب دی ښه اوس هغه صحابي ته وایي عبدالله ابن زید ته حضور پاک مبارک داسې ورته نه وي چې پاسه اوس خلک شا بانګ وایي د مانځه وخت دی وی داسې کار وکړه قم مع بلال فالقي علیه ما رأیت تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه دا ورته وایه تا لیدلې دا ورته وایه فانه اندا صوتا منک دستانه په اواز کې اوچت دی او بل روایت کې راځي احسن ښکلی اواز یې رستانه اواز یې هم ښشته دی او اواز یې اوچت دی تا چې کوم خوب ولیده ته یو ټکې وایي چې دی اقسې وایي نو لومبې بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیہ السلام په جماعت کې حضرت بلال رضی الله عنه شروع ګوره د هغې سختو بدل الله ورکو که ورې نه د هغې تکلیفونو بدل ولا رب العالمین ورکو الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځوي زما چې څوک خدمت وکړي چرته به یم زه کوشش بکوم چې بدل خو اخلاص کم نو الله بسیک نه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله لپاره په بلال چې سخت تیرې دی خدای الله لپاره په تیرې دی کنه نو الله به څنګه بدل پریری الله تا ته وی بدل خلاصوا تا ته وی چې څوک سره خو کی خېګړه وسره کوا نو چې د رب العالمین سره څوک خو کی د الله د دین سره څوک خو کی ها نو الله پاک بداغي بدل خلاصي او کبه نه خلاصي سونه بهترین بدل ولا ورکا نو بس سیب دی ودرې دا حضرت بلال یعنی عقل خداوي چې کم صحابي خوب لیدل دي پکا چې بانګ غوي ز پرېګل لاړم به خو دې وای کنه بیا به بلال دویم بانګ وای رستو به بلال مقرر شي نه 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 او صلی الله ولا غ بدل خلاصي بلال سختې تیرې کړې دي داسې سختې تیرې کړې دي چې داسې قرباني چام نه ور کړې اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا بچا تم حاصل نشي اسنګا ګورا د پیغمبر علیه السلام په ټوله ژوندۍ کې بانګونه دی ویلي چې بانګ یو سړی وای او د دې سړی په بانګ سل کا سراشي مانځله 200 کا سراشي شل کا سراشي دا غ شلو چې د مانځه څومره ثواب کیږي دومره د بانګي کیږي
وای کنه ثواب پکې شته کې نشته به بانګ یو سړی وی الله اکبر د بانګ زرو کسو اوریدا او زر کسان منزل رالل دا غ زرو کسانو دراتلو چې څومره ثواب کیږي دا غوی به نه کمیږي دا غي برابر ثواب بر دې بانګ ولاب کی نو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جمعات ته دا غي صحابو چې د مانزه څومره اجرونه ثوابونه کېدل دا هغه برابر د حضرت بلال کېدل دا خو زم چې د دنیا کمپیوټر بم دغه د بلال دا نیکه صرف د بانګ دا نیکه به نشمیري کنه بشماري وای کنه رښتا نو بزرګاو صحابه کرام دي او یو منځري پنځه منځونه دي او دبه بانګونه وي چې د بانګ وي د دومره اجر او دومره لوی ثواب نو عقل داوي ځکه لکه طالبانو ته وي ما عقل داوي چې یاره نبی علیہ السلام کو هغه چې چا خوب لیدو یو بانګ په هغه ویلې یو دوه خو په ویلې نو بیا به بلال ته وی توایا لیکن عقل د رب العالمین د علم په مقابله کې هیڅ شی نه دی زموږ عقل عقل دی عقل دلته داوي چې نه هغه خوب لیدو هغه له الله اجر ورکي لیکن بلال قربانی کړی دا ټول اجر او ثواب دا لوم دا خو کارنامه ده لکه لومبی بانک چاوی لومبی چې دا بانک لازم شوی دی یعنی بانک مقرر شوی دی لومبی چاوی حضرت بلال وی چې بانک شروع کو دلخو الله आवाज عجیب आवाज ورکړو ناشنا आवाज حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په صدر راکاږي په منډه منډه را روان دي چراغه نبی رسول تاسو کو سجلو شو وی دا چل شوی دی خوب لیدل شوی دی وی قسم په الله چې مام داسې خوب وسولی ده سورلس صحابه کرامو سورلس په دغه شپه د یو شان خوب لیدلی دا بانک سورلس صحابه ته په خوب کې رب العالمین خودلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړ نو د مکه مکرمه مؤذن مقرر شو حضرت بلال ته بانګ وی بانګونه به وی که په سفر به نبی علیہ السلام تالته به بانګ وی یو ځل پیغمبر علیہ السلام په یو سفر تللی چې کله واپس راتله نو نبی علیہ السلام مبارک پر اخیری شپه کې به خوب کو بیا په سفر کې ستړي شو د شپې سفر وکړو چې سبا ته لږ وخت پاتې شو یو ځای کې خیمې خخې کړې قافله ودروله یره وی څوک به زموږ څوکۍ وکړي د مانځه لپاره یو کس به ویښي سبا ته به ګوري چې سبا راوخیږي چې مونږ پاسئ چې مونږ مونځ وکړو ولې مونږ ستړي یو هسې نه که ټول وده شو نو را باندې نور راونه خیږي حضرت بلال وی زه به صیب دا وکړم تاسو ټول وده شئ چونکې بانک خو هغه وی زه به ستاسو څوکۍ کوم او چې کله سبا راوخیږي زه به بانک ویم تاسو وپاسوم ډېره صحابه ټول وده شو نبی علیہ السلام مبارک هم وده شو بلال راغی اودسې وکړه په مانځه ودرېده زه خو ویښېږم تر سبا پورې نو هغې پورې به مونځ خپل کومه که څملاستم خوب به راشي مونځ یې کو خو چې سبا ته داسې یو 15 منټه ټیم تقریبا به ورسره ګړی هغه وخت کې وی نه لږ وخت پاتې شو نو دی راغی او دا خپلې کجاوې ته ډډه وواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخېږي مونځ مې وکړ نفل نو زه به نبي علیہ السلام سره د ملګرو پاسو ډډه یې داسې والده خوب والا خدای وروست وده شو چې وده شو صاحب سبا راوخته وخت د مانځه تیر شو صحابه موده دي نبی علیہ السلام هم موده دی بلال هم موده شوی دی نور راوخت چې نور راوخت د ټولو نه مخکې پیغمبر علیہ السلام بیدار شو چې بیدار شو الله اکبر یا بلال ای بلال دا دې څوک کړل مونږ سره د دې خوا راشه لبیک وسعدیک د الله رسول حاضر یم دا دې راسره څه لوبه وکړه تا ته ما نه وي چې ته به ویښې مونږ به منځله پاسې نو ته موده شوې ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته څه وایي هغه مو خیار دی که نه وی اخذ بنفسی الذي اخذ بنفسک د الله رسوله خو چې چا تاله خوب دروستی واغې ذات مالم خوب راوسته که نه عجیبه جواب دی که کم ذات چې تو ده کړی وي هغې ذات زه موده کړم نو دغه دی دا ډډه مې وواله سبا ته مې کتل خوب راغی وی ښه ده ټیک ده دې کې هم د الله یو حکمت و دا یو مونځ د پیغمبر علیه السلام نه الله قصدن قضا کو چې امت خو چل زده کړي که نه قضا مونځ به څنګه کې یا که سبا د یو امتي نه مونځ قضا شي چې اړه خو نه خوري یاره زه اوده پاتې شو مونځ قضا شو اړه به نه خورم زه د نبي علیه السلام نه هم داسې شوی دی دا بعضې حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیه السلام نه صادرول قصدن
وی داسې کار کوو یو خو دلته شیطان غلبه ده دې ځای کې ګوره مونږ دا خوب راوست او بل دا چې د انور راخیږي دا وخت مکروه وقت دی ځای چې له دې ځای نه بار ځان وباسو دا هغه ځای نه لاړل بل ځای کې پړاو واچو بلال ته بانګ وایه بانګ یې ووایي اقامت یې وکړو مونځ یې وکړو نو پیغمبر علیه السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګورې په هر ځای کې به بلال لګیا او خپل بانګ به وي د مکې مکرمې سفر دی مکه مکرمه چې کله په 8 هجری کې فتح شوه حضرت بلال ورسره دی کوټې به ترې ګورې نه جدا کېده چې مکه مکرمه کله فتح شوه 360 بوتان دي دا بیت الله نه غیر چاپیره چې دا کم ځای کې خلک تاویږي مطاف ورته وایي 360 بوتان چې دا کافر به تاوېدل هغه خپلو بوتانو له به یې لاسونه وړل بیت الله کې دنم غټ غټ بوتان ولاړ دي نو چې کله مکه فتح شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکه وه یو بوت ته به یې چوکه وړه قوله به را پرېوت بل بوت له به ورغې چوکه به یې ورته وړه قوله به را پرېوت ټول بوتان یې دړې وړې کړل او صحابو ته حکم وکړه دا یو څه مات کې وغورځوئ خو بیت الله پاک کې دن هم پاک کې او بار هم پاک کې دن پکې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي هغه هم راوویستل دن هم پاک شو بار هم پاک شو اوس په بیت الله به اذان به څوک وایي دا په بیت الله کې لومبی اذان دی ادې نه مخکې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې خو بانګ لاونه مقرر نو او د هجرت نه پس خو 8 کاله تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وه بانګ دا لومبي بانګ دی په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا به څوک وایي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته این بلال بلال زش راو شاماله راو بله راوی بله صحابه ورپسې لاړل وی نبی علیہ السلام دی غواړي چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته مخکې ودرېد بلال لبیک دا عادت ته چې کله به علیه السلام ول آواز ورکړه ته به لبیک وسعدیک د الله رسوله درته حاضر ولاړ او چې څه خدمت رانهلې هغې ته حاضر ولاړ وی بانګ به وی خل الله رسوله بالکل به کم ځای به وی حیث امرتنی د الله رسوله چې کم ځای ته حکم کې زه خو غلام یم کوم ځای چې حکم کې بس ما ته حکم کو چې هلته بانګ ویم نو د بیت الله په دې سر د پاسه د بې ضرورت او درېدل مکروه دي بیا ادبي ده که ضرورت وي یو سړی په عبادي کوي یا یو سړی د پاسه پې سیمټ مګي خټه مګي لرګي پرېږدي خو ضرورت دی خو بې ضرورت د بیت الله د پاسه ودرېدل دا منع دی اوس هم د جهاد پابندي ده چې جهاد هم ځي د بیت الله د پاسه به نه تېرېږي اخوا دې خوا به تېرېږي دا غټه بې ادبي ده وی کم ځای به بانګ وی حیث امرتنی د الله رسوله چې کم ځای کې ستا حکم ایمان حکم کوه وی داسې وکړه د بیت الله دې سر ته وخېږي او د بیت الله په دې سر دا لومبې بانګ ووایه لومبې بانګ په بیت الله کې چې بوتان مات شو چا ووی بلال رضی الله عنه او کم ځای کې ووی د بیت الله په سر او داسې خشته آواز چې کم آواز د الله اکبر ده ووی نو په مکه مکرمه کې په کورونو کې بعضې کافران پټ شوي ځکه چې نبی علیه السلام حمله وکړه په مکه مکرمه بعضې کافران په کورونو کې پټ شو بعضې ښځې په کوټو کې دننه ننوتې ښځې مسلماني خو د هغې خو کفر وکړه د مسلمانۍ سره خو دشمني وه نو بعضې ښځې په کوټو کې دننه پټې شوې چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ به بیا راوځو او بعضې سړي پټ شو په کورونو کې دننه چې دا نبی علیه السلام او مسلمانان لاړ شي نو روځو به تاریخ لیکي چې کله بلال په خوږ اواز باندې بانګ شروع کړ نو هغه د کافرو د مشرکانو ښځې او سړي د کوټو نه ورته بار راوتل او دا څه دي وی الله اکبر الله اکبر د ده په بانګ رب العالمین په کوټو کې پټې ښځې او سړي مسلمانان کړل داسې بانګ به وي ځان سره نبی کریم بیا د مکې مکرمې دپاره بل امام مقرر کړ او ځان سره نبی علیه السلام واپس مدینې منورې ته راوست ځکه د پیغمبر علیه السلام مؤذن دی د نبی علیه السلام په مخ کې به د پیغمبر علیه السلام په خوا کې به بانګ وایي د هغې مؤذن دی
چې کله د دواړو جهان مبارک سردار وفات شو بس وینه نه پس به بانګ نه وی هلکه بانګ به نه وی بس فیصله مې دا کړې د نبی علیہ السلام په مخ کې مې بانګ ویو چې هغه وفات شو بس بانګ نه ویم نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه درخواست ورک وی جهاد لمه ولېږه شام ته مجاهدین تللی دي ما له اجازت راکړه زه جهاد لرم وی تا ته اجازت نشته ته به هم دلته رضی الله عنه یو وخت شام ته لاړ چې شام ته لاړ ټولو خلکو استقبال وکړه امیر المؤمنین دی حضرت بلال رضی الله عنه هم په هغه استقبال کې ولا راغی چې راغی نو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر داسې عجیبه نظر ورته وکتل بلال ډېر بد دی راسره ولې امیر المؤمنین وی ګوره تا زموږ خوا پرېښوده وی جهاد له راغلی نو چې شام ته داخل شو وی بلاله بانګ ووایه یو بانګ خو مونږ ته ووایه وی ما خو پابندي لګولې ده بانګونه مې پرېښي دي ولې وی بس د نبي علیه السلام د وفات نه پس ما خو بانګ هغه ته وی بانګ نه ویم وی نه خامخا به بانګ وی مجبور یې که نو بانګ ته ودرو عمر فاروق تاریخ لیکي چې حضرت بلال بانګ شروع کو وی د عمر فاروق دومره وجړل دومره چې د هغه کمیس او ګیره د اوښکو نه ډکه شوه او چې څومره صحابو ټولو جړل وی بلال مونږ ته د پیغمبر علیه السلام د جون وخت را یاد کړ هغه منظر دی را یاد نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته نو مونږ سره لاړ شوی نه ځم بلکل نه ځم مدینې منورې ته نه ځم چې لاړ شم ما ته د پیغمبر علیه السلام د جون نقشه را یادېږي نه ځم نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې ولي وی بلاله دومره بې وفی دومره بې وفایي څوک کوي ولې د الله رسوله وی چې زه نه یم نو زما کلی خو شته که نه زما جومات خو شته که نه زما وطن خو شته زما کلی دی ولې پرېښی دی نو چې راویښ شو نو فورا یې څاروی تیار کړ هلې وی ما د خپل محبوب خپل دوست خپل یار رانه ګیله وکړه شابه زه مدینې منورې ته ځم نو راغی واپس مدینې منورې ته نو چې مدینې منورې ته راورسېده نو خلق پې خوشحاله شو او درخواستونه شروع کړل صاحب بانګ ووایه بانګ له نیم راغلی بیا وله نور خلق رالل بانګ به وی بانګ له نیم راغلی ولې وی زه چې دلته ودرېږم او بانګ ویمه نو قسم دی چې ما ته هغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې دور را یادېږي خو چې زه به کله ما به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل نو ما ته وښایه که نه هغه مبارکه چهره شته چې زه ورته وګورم په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل او چې دی به جوش کې راغی جوش کې نو نبی علیہ السلام به ورله آواز ورکړه بخ بخ یا بلال واه واه لکه یو سړی نعت وایي که نه او خشته ښکلی نعت وایي نو خلک ورته وایي واه واه عرب وایي بخ بخ واه واه یا بلال نو ما ته به هغه واه واه څوک کوي د حضور پاک مبارکه خشته نورانی چهره او چې هغه به راته واه واه کول هغه الفاظ نشم ویلی ما نه ویم جرګې شروع شوې بلکل نه حضرت حسن او حسین ولا راوستل سار وختي دی پښمنې دی ماسخوتن یې بانګ نه وي ماښام یې نه وي مازدیګر یې نه وي دا دواړه ولا راغلل بلاله د خدای دپاره د پیغمبر علیه السلام د انوسین درله په جرګه راوستې دي مهرباني وکړه دا بانګ ووایه وی ښه ده ډېره ښه ده نو سحر وختي پښمني بانګ ته ودرېد نو چې بانګ یې کله شروع که الله اکبر په الله یقین وکړئ چې زنانه په کوټو ختې او ماشومان د خوبه پاڅېدل او جومات ته رالل او ټولو منډې کړې هغه یې د نبي علیه السلام زمانه بیا راجمدی شوه هغه د بلال بیا بانګ وایي هغه منظر چې کله نبي علیه السلام په محراب کې ناست و ده او بانګ وي هغه ټول منظر را مخکې شو ماشومان رالل زنانه اوچتې شوې په دیوالونو ختې خلک ټوله مدینه کې خوب نه پاڅېدل او یو لویه غوغا جوړه شوه او بیا بانګ کې وی اشهد ان لا اله الا الله او چې بیا وی اشهد ان محمد رسول الله
د نبی علیہ السلام نوم ته ورغې وروستو بانګ یې ونه ویلی شو د هغه بانګ د چبوترې نه راپرېوت بېهوشه شو راپرېوت د نبی علیہ السلام د نوم سره بېهوشه پرېوت نیم بانګ یې نیم یې ونه ویلی شو هغې وله لاسونه او خپې مګل چې هوش کې راغی زه راته وایم چې ما وجنی نشم ویلی بیا لاړ دمشق ته واپس د مدینې منورې نه وي مدینه منوره کې نشم ټینګېدی زه چې دلته اوسېږم نو ما ته د خپل حبیب د خپل محبوب هغه مبارکه نورانی چهره را یادېږي او ضمیر مې نه مني چې دلته کې ناست یم او د حضور پاک په محراب کې او زه د بانګ ونه ویم او ویلی نشم دا دومره لویه صله ولا رب العالمین په څه ورکړه دا د هغه قربانو برکت وګڼه الله د چا قرباني بېځایه نه بوځي که تا قرباني ورکړه په بدن په بچي په مال په نفس په عزت په هره طریقه باندې یقین وساته چې رب العالمین د دې بدل خامخا خلاصوي که دنیا کې دل خلاص نه کنو آخرت خو الله سره شته کنه نو میر پیغمبر علیہ السلام یو ځل او ده چې به بانګ ویجي با عادت مو خادمو د نبی علیہ السلام چې بانګ بیا خلاص کړ او نبی علیہ السلام به چرته جماعت کې نو کور به بعضې وخت کې به داسې هم وه نو بیا به ورغی پیغمبر علیہ السلام ته دروازه کې به ودرېده چې د مانځه وخت به شو حی علی الصلاة هسې د بانګ نه پس بیا سې اواز وکړو لکه موږ وایي مانځه له راځئ حی علی الفلاح یا رسول الله دا الله رسول منزل رازا دا الله رسول کامیابی زیل رازا نو نبی علیہ السلام سره کبلاس کې شیو ابه غردو را منډه وک بلکې یو ورځ وای نبی علیہ السلام مبارک غوخه خوړه هغه غوخه ډیره وا وسره کور بندیانم دي نو په چاړه باندې داغې نه لګه لګه غوخه کټ کوله او داسې وکړو مانځه ته لا یو څو منټه وو غوښه پرې کوله بلال بانګوي خو د بانګ او د مانځه منځ کې فرقي راغی بلال او دروازه کې ودرېده حی علی الصلاة یا رسول الله د الله رسول منزل راځه نبی علیہ السلام مبارک او خندل چاړې غردوله وی ما له تربت یمینه وی لاسونه په خاورو کا کړشه غوښې نه ډوډۍ نه وستو وی خندل او بار ته ولزر په منډه راووته بلاله ډوډۍ نه دی وستو لکه صبر خو دې کړو او اختر مانځه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خځې به هم راتلې سړي به هم راتلل نو چې کله تقریر به وکړو ټوټ سپیکر خو به ونه بلال به ځان سره که راځی نو ښځو له به ورغې ښځې به شاته ولاړې ښځو ته به ځان له تقریر کوو هغې له به صدقې ترغیب ورکوو صدقه ورکې خیرات ورکې نو چې ښځو نبی علیہ السلام د خیرات او د صدقې بیان به وکړه نو ښځو به غوږ ته ګوتې کړې والی به یې ویستې والی او مری ته به یې ګوتې کړې میل به یې ویسته بلال ته به یې څادر کې اچوه ورسره به لکه د خادم ګرځېده به یې څادر کې واچول یو بیاړل نو اختر کې خو فقیران او مسکینان راغلي په هغې به نبي علیه السلام فورا هغه څیزونه او هغه مالونه تقسیم کړل ورسره به ګرځېده بلال چې معراج ته نبي علیه السلام تللی دی واپس راغی نو بلال ته وی حدیث دی بلال څه عمل دې کړی دی عمل لا ته وښایه ولې وی زه چې کلم جنت ته تللی ما په خوب کې او که په ویښه کله نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی دی دا خادم د دې خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابروي ستا د پیزار کشار لکه ګرځې په ځمکه او په جنت کې د سپلو کشار اورېدی شي د نبي علیه السلام سره نږدې دې نه لوی منقبت بل شته رونو دا څه عمل دی کړی دی وی صاحب به دوه کاره کوم یو چې بانګ ویم نو ورپسې مونځ کوم او یو چې کله اودس وکړم نو دوه رکاته مونځ کوم تحیة الوضو ورته وایي چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو دوه رکاته نفل وکړه او که وخت نو د سنتو وخت له ماسپښین دی خیر دی هغه وکړه او که جمع تیاري بیا پرېږده خو که وخت درته یي
او مکروه وختم نینو 2 رکعاته منز نفل تحیت الوضو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا دغه 2 رکعاتو برکت چې ته کې چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار د عرش سره اورېدی شي. او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوش خبري وی جنت کې ګرځېدمه یو ډېر خشته ناشنا محلو او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده او هغې وله کې داسې مزیدارې یخې اعلی خوشبویه اوبه وې چې زه نشم ویلی او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه هغه حورې اودس کو اودس دا چې مخ لاسینځل نو هغې حورې چې به د هغه ولې نه په لپ اوبه راواغېشتې او په مخ به یې واچولې نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتل. داسې خشته ښځه حوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې په دې خپلو سترګو او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې او چې دا کومه وله د جنت ستا د هغه محل نه بار بیده داسې خشته اوبه مې نه ولیدې. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل د چا دی؟ ډېر اعلی محل دی بهترین. ویره دې حورې نه تپوس وکړه او دا حوره څوک ده؟ وی تپوس دې وکړه د الله رسوله په خپله. وی ورنږدې شم وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړه. ما یې تپوس وکړه چې ته څوک یې او دا بهترین محل دا د چا دی؟ وی دا ستا یو امتی دی مؤذن بلال دا د هغه محل دی او زه د هغه د جنت ملګری یم د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم. نو نبی علیہ السلام مبارک به ورته خندل بلال وی ستا د جنت ملګري ما لیدي ده ده به وخندل لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدي دي یا ستا ښځه ما لیدې ده خوش طبیبه کوله وی بلاله ستا د جنت ملګري ما لیدلې ده خدای پاک در ډېره خشته او مزېداره ملګرې در کړې ده. او تر دې حده پورې چې دی خو د رنګ نه تور و مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته وایي څوک به ښځه درکړي او که به در نه کړي ځکه د رنګ نه تور و مو مرئیې و ذات شوی و. نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو نو هغې وی بلال زمونږ لور غواړي وی یو وی په خپله دې تپوس وکړي. بلال ته چې هغې هغه خو په خپله دې تپوس وکړي ډېره ښه ده چې ورغی وی صاحب ته زمونږ لور غواړي وی قربان ستا نه زمونږ لور زمونږ لور در نه قربان. دا چا نه وی چې دی د رنګ نه تور دی دا چا نه وی چې دی خو غلام و مرئي و آزاد شوی دی نه خو چې د چا ډېرې ښځې کړي دي اولاد یې ته نه دی شوی اولاد یې نو خو چې په چا به هم کوم کورم ګوته ښودې ده نو چا ورته انکار نه دی کړی وی دی خو سردار دی زمونږ غلام نه دا بلال زمونږ سردار دی. یو ځل د نبی علیہ السلام دپاره د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی ځکه میلمانه به راتلل نو یا به سو یا به نو نبی علیہ السلام مبارک ورته وی لاړ شې چا نه قرض وغواړه دې لاړ د یو یهودي نه قرض وغوښت چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې دې بانک ته ولاړ دی هغه یهودي راغی او حبشي یهودي ورته وایي څو ورځې پس ګورې زما نیټه پوره کېدو والا ده او خپلې پیسې مال راوړه او که دې راونړې نو بیا به د نه هغسې مرئیې جوړوم لکه چې مخکې وی ګورې. راغی نبی علیہ السلام ته کېناست الله رسوله د هغه یهودي نیټه خو پوره کېږي 2-3 ورځې پکې پاتې نه وی د بلال الله به څه پیدا کړي دی پټ شو چې اوس به هغه یهودي راځي زه غریب سړی یم وینا به راته کوي هسې نه جګړه را سره ونه کړي نقصان را نه کړي پټ شو. معنی هم په هغه ورځ باندې چې کومه د هغه نیټه وه پیغمبر علیه السلام له چا څه مال راولېږه وی بلال څه شو وی صاحب پټ شوی وی راویې بلې دی خوا راځي وی د هغه یهودي څومره پیسې دي وی صاحب دومره وی دا واخله شا به هغه خپل شی وله پوره لاړه و هغه د یهودي چې څومره قرض و هغې ورته پوره نو دا ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی عزت دی چې د پیغمبر علیه السلام خادم په سفر کې ملګری په مدینه منوره کې ملګری په مکه مکرمه کې ملګری په بیت الله د پاسه بانګ ویل چا دې تپوس وکړو
وی ستا زړه کې دا تېرېدل چې د بیت الله د پاسه به ته بانګ وې؟ وی نه. ولې؟ وی ما وی چې دا خو ډېر لوی عزت دی او ړومبې بانګ دی په بیت الله، نو دا به چې ته ډېر چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا به هغه وی. یاره وی نبی علیه السلام ډېر انصافدار پیغمبر دی، ډېر د انصاف نه کار اخلي. بس بانګ یې دته سپارلی و او چې هر ځای به موقع راغله نو بلال راشه بانګ وایه. او بانګ اواز یې خشته اواز و، داسې مزېدار اواز چې سړي ته به یې جړا ور وستله. خبره مې دې پورې کوله رونو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دې دا نه وایي، دا د عبرت خبره ده. چېره ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شوم او په ما بس قربانی او تکلیف را نشي او مفتو کې به جنت ته ځم، نه خامخا را تکلیفونه به راځي. که دې دنیا کې په چېته په مسلمان تکلیفي، چا ته ضرري، د چا بچي ته، د چا پلار ته، د چا ښځې ته، د چا رور ته، مال کې بدن کې، دغه نقشه ځان ته را مخکې کړي چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم، د هغه نه زیات نیازبین نه یم، د هغه نه زیات کلک مسلمان نه یم، د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نه یم. هغه باید څومره تکلیفونه تیر شوي، ما باندې هم تېرېږي. او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې ورکړه او په آخرت کې ورکړه. ان مع العسر یسرا، سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي، تکلیف بدل بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې بدل رب العالمین بدل خلاصوي. باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل دی. یو حدیث پاک کې راځي چې څوک 7 کاله بانګونه وایي، 7 کاله، که پرله پسې به او که پرله پسې نه، خو د 7 کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت ته بوتلی. یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي، د دې بانګ د اواز چې کم کاڼې بوټي اوري، د قیامت په ورځ به دا کاڼې او بوټي د الله په دربار کې ګویی کوي چې د بانګ ویلی دی، الله ستا نوم یې اخیستی دی. څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي جومات ته، د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي، بانګي له به رب العالمین هغه مر اجر ورکړي. نو که یو سړی اوس وایي چې یو به وایي زه بانګ وایم، ولې ثواب یې ډېر دی. نو نبي علیه السلام مبارک مونږ ته چل ښولی دی، وایي چې یو کس بانګ وایي چې کوم ښکلی اواز اوچت اواز ادې بانګ وایي، او چې دا نور څوک یې اوري هغوی دې ورسره جواب کوي چې څنګه دی بانګ وایي هغسې هغوی د الله اکبر ورسره وایي. صرف حي علی الصلاة و حي علی الفلاح کې دی لا حول ولا قوة الا بالله وایي. قد قامت الصلاة کې دی وایي اقامها الله و ادامها، اقامها الله و ادامها، دا منځ خدای همیشه قایم لري. الصلاة خیر من النوم کې دی وایي صدقت و بررت و بالحق نطقت. که پښتو کې دی وایي رښتیا دی وایي، د نیکۍ خبره دی وکړه او رښتونې خبره دی وکړه. نو چې دا بانګ والا کم الفاظ وایي او چا چې واوري دا هغه کم الفاظ وایي، د بانګ والا چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره ثواب به د دې بل سړي موشي. پوره د نیکۍ نه د الله منې کوي نه، پوره ثوابونه اجرونه در کوي. خو که موږ د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو، رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنت او د هغه په طریقه عمل نصیب. نو بانګ سنت دی او ویلې پکار دی. که داسې یو ځای وي چې هغې کې جومات کې بانګ وویلی شي او خوا کې یو ځای کې خپل خلک خپله جمع کوي، نو ضرورت نشته چې هغلته دې بانګ وویلی شي. یا په سفر کې څوک روان یو ملګري حاضري، نو که یو سړی هلته کې بانګ وایي دې دپاره چې یاره کیدی شي خوشا نور خلک یي هغوی زمونږ بانګ ووري او راشي، نو دغې وخت کې بیا بانګ ویل مستحب دي. او هغه سړی دې بانګ وایي چې اواز یې اوچتي، اواز یې خشته ښکلې مزېداري، هغه دې بانګ وایي. نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته چې کوم څه ښولي د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي موږ دا هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي، الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي. الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي، او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تباه او برباد کړي. دعا کې مریضانو ته یا الله ته وله شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران تنګ دست دی د حلال رزق یې نصیب کړي. یا الله چې د چا په کورونو کې څه بیمارۍ تکلیفونه دي هغه له په خیر بدله کړي. الله که د چارواني دشمنۍ طرفګنۍ دي ته وله په اتفاق او په اتحاد باندې بدله کړي. یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساتې، الله د پریشانونو نه وساتې، الله د مصیبتونو نه وساتې. څومره مشران وفات دي وبخې، چې څومره جمدي دي الله د اسلام د هدایت زندگی نصیبه کړي. پروردګار چا په زړه کې څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته پوره کړي. پروردګار موږ ټول د بیت الله حج له بوتلې کې
پزړونو او په جبم خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کې او د ګناه او د هغې د اسبابونو الله پامن کې وساتئ، د فتنو نه الله محفوظ کې، د عذابونو د قهرونو نه الله محفوظ کې، د دواړو جهانو خیرم نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.